و واده د کلیوال دی وریجې بتې خورونه او واده د کلیوال دی چسبه پکې سکونه صبر هلکه څوک یې درغلم اوس په دې شین سهار باندې چا راپېښه وکړه یا هلته رانه هغه چس تېر نه شي سکې د خدای نیکبخته سر راله ماتې راننوځه السلام علیکم سلام خیر جوړې صدیقه ده په خیر یې نه په دې شین سهار دې څه ډزه 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 شروع کړي څه قیامت دې جوړ کړی څه خبره ده پرېږده مړه ذبیحالله ته روزانه غوسئ بیخي په تندي باندې مچ نه پرېږدي ما ویل چې زما د انډیوال واده دی مالدا به م ځان سره بوځو نه مړه او که نه ما ویل دا د ودونو ډېر شوقي دی اسې چې دې واده کې به یې چس وي او که نه والکه دا راته ووایه چې چس پکې شته او که نه والکه دا چس دې شته وی مړه ښایسته واده دی زه چې ځو یاره دا چې چس نه پېژني نو هغه واده به څه واده وي څنګه چې دا ساده دی نو داسې به یې د ملګري هغه واده هم ساده وي ولې د غمي ګل واده ته نه ځم چس هم پکې شته کوم سوچ کې لاړې والکه یاره وروره داسې وکړه که نه چې زه ډېر ضرور کار لرم او ته ورشه لاړ شه ځه 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 په مخالفه ځه ولې د کمین ګل واده ته نه ځم چس هم پکې دی السلام علیکم جوړ په خیر اختر دې نشته اختر نه واده دې مبارک شه ودرې غلطه شوه یار واده دې مبارک شه لکه یوه کسو به سکینه ډالر دي ډالر یو نه 50 افغانۍ جوړي زه هغه کسو به یو بل مو باسه بس مبارکه دې شه نو زه به ورشم ډوډۍ به وخورم ښه واه ځه کښېنه السلام علیکم ماما ښې جوړې صدیقه ده مینه پېژنې وراره کوم ځای ته ما نه پېژنې او زه تا نه پېژنم به دلته واده ته راغلی یم هسې ماما وږې خو به نه یي دا پوښتنه دې څنګه وکړه لکه بس دې سبعي نه مونږ څه نه دي خوړلي مایل کېدی شي ته م وږې تا پسې وږې ښکار ما د هغه د ولږې خبره نه کړې روټۍ خبره مې کوله را به شي تا باندې څه قیامت ولکه روړه دلته راوړه مونږ وختي راسې ناست یو سړی راوړه خطا نه یې وروره په قلاره وروره چېرته خو ځینې که نه درته څه کوي ماما مونږ سره کار ډوډۍ ټیم کې خبرې خټې نه ډوډۍ خورو دا څه پلې ولې ماما غصه یې مه راکړه خو خورم که نه یار ماما هغه سړی څوک دی هغه سپین کالي چې اغوستي هغه جسر دی که نه جسر زمری ښه تا د پلار صحیح ولې انرژي څه شو انرژي دا خو دوه کسان یو دا یو ستا یو زما
یا وروره را مخکې نه تشې پرتې وي دلته زما انرژي پرته وه ماما همدا ده که نه نو اوس مونږ له لغلغ کار وسو څه په دې ونه یې وکړې مړه دا سړی ونه یې چې شو رنګ یې ده مړ غرونه راغلی دی که څه بلا یاله ګوره وراره یو خبره دا روټۍ په مزه ښه چېرته ځینې تا ته یې راوړې ده ته به یې خورې ښه 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 ډېرې خوږې دي خوره خوره الا دلته هم ډالر را ځوړندې وې رزق درته پروت دی رزق درته ښه په موږ دې امزار کړه روټۍ په ځان دې امزار کړه څه شاته ګوره وراره روټۍ خوري ماما زه ځم ښه ته ډوډۍ وخوره ښه دا زما ده دا یوه مالټه یو خبره ته کوم بیا دې تکراري درته کوم دومره بېادبه خوراک کېږي ښه بس ما ګینټه ګرانه راوړې وه وروره ځکه بس ته په ارامه خوره تا خو یې سم نه دي راوړي مونږ دې کار مه لرم ښه سلیمیا ته لکه چې واده ته نه وې تلې که څنګه چې بیا دې را پېښه وکړه ولې نه وم تللی تاسو راسره لار نړۍ ښه ډوډۍ وه پکې یو زه وم او یو فیاض و ډېر څه رانه پاتې م شو تاسو به لا څه واده ته تللي وئ واده ته خو زه تللی وم وریجې وې پکې غوښه وه پکې فروټ و پکې چوکیګانې وې دسترخوانونه وو اوې چس هم و پکې دا ته څه چس چس کې دا چس وی تشته نو ته اوس چس نه پېژنې تا ته اوس مونږ کم کلی درکو مړه ته چس چس پرېږده تا ته مې د واده نه څه راوړي دي اله قرآن چې دا خو ډبل چس دی که نه چس دې واورېده دې ته وایي چس افسوس افسوس څه افسوس افسوس دې شروع کړي دلته یې اوس دا را باندې نه پیرزو کېږي تا خو به هلته څکلی که نه افسوس تا په چس باندې زه نه کوم افسوس زه په تا باندې کوم ولې وروره ما څه شی کړی چېرته چې د مالداره سړي واده او یا د کوم ملک د زوی واده د هغې واده نه کله پاتې شوی هلته خو دې په منډه ځان رسولی هغه په دې خاطر چې په هغې واده کې به چرګانې وریجې به وي غوښې به وي څو رقمه سابه به وي او فروټ به وي او ستا دا چس به هم پکې خو د غریب سړي واده ته نه ورځي ځکه چې هلته به پکې چس نه وي رښتیا وایي ذبیح الله سبا چې ستا واده شي ته د چس وسه لرې چې پکې ورکې یا د چرګ وسه لرې چې پکې ورکې نه ګوره ذبیح الله جانه د چا خوشحالۍ ته چې ورځي د خوراک دپاره مه ورځه د الله جل جلاله د رضا دپاره ورځه د یو مسلمان دپاره چې د زړه نه خوشحاله شي الله تعالی به په تا خوشحالي راولي راځه فیاضه چې ځو